الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دا سورت روم مکی سورت ده، ولسم آیات مدنی ده، مجموعه شپیته آیات ده، شپږ رکوع ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیا هجرت نه و کړی، په مکه معظمه کې و، مسلمانان هلته موجود و. په دنیا کې دوه غټ طاقتونه و چې یو فارس په نامه چې مرکز ایران و او بل روم و. د دواړو سرحدونه رسیدلي و عربي نړۍ ته، حتی روم تر تبوکه پورې د علاقه د اردن و فلسطین و د شام دا ټولې دی نیولې وې، ټوله ته به روم ویله کېده. د دغو دوو قوتو په خپل منځ کې مسلسل جنګونه و. دغه عربو به د خبرونه په غور اورېده، د خلکو نه به پوښتنې کولې، ځکه عربو ته سرحد ورګډ و، په عربو کې دا جنګونه شروع و. مسلمانو به خواهش دا و چې رومیان غالب شي، ځکه نصارا و اهل کتاب و. مشرکینو به دا خواهش و چې پارسیان غالب شي، ځکه هغه هم مشرکین و آتش پرست و د اور عبادت یې کوه. یو وخت کې د ایران پاچا په رومیانو باندې حمله وکړه، داسې سخته ماته یې ورکړه رومیانو ته چې بیا عقل دا نه منل چې په 100 کاله کې د بیرته رومیان د خپل ځایونه ونیسي. حتی بیت المقدس کې هغه قیمتي صلیب چې د دی موجود و، دغه ایرانیانو تر یوړ، دا وطنونه ټول دی ونیوه. هلته چې هغه غالبه شو پارسیان په رومیانو باندې، چې کله د حال راغی مکې معظمې ته، نو د مکې معظمې مشرکینو خوشحالي ښکاره کړه او مسلمانانو ته د پیغور په شکل ویلې، هلته هم د موږ ډله چې مشرکین دي، د تاسې په ډله چې ملایان دي، اهل کتاب دي، غالبه شوه، موږ به هم په تاسې دغسې غالبه کیږو. مسلمانانو ته د درد خبره شوه، کفارو ته د خوشحالي. خدای متعال دا صورت مبارکه نازل کړ. په دغه صورت مبارکه کې الله تعالی بشارت وکړو چې دا رومیان مغلوبه شوه په دا نږدې مځکه د عربو کې، د شام په دغو علاقو کې، خدای به بیرته غالبه کیږي. څه وخت؟ فی بضع سنین، دا بل آیات کې. بضع په قول مختار د 3 نه تر 9 پورې په دغه اطلاق کیږي. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا آیتونه واورېده، د کور نه راووت، هلته مشرک امیه ابن خلف په مخه ورغی، نو هغه بیا دا خبره ورته کی چې څنګه شوی تاسې ملایان پسې واخیسته هلته. ده ورته ویلې هغه به بیرته مغلوبه کیږي، بیرته به رومیان غالبه کیږي. په کم وخت کې هغو عقل خو دا منله نه چې داسې زر به بیرته غلبه راځي. هغو پسخان په وایه نه شي داسې کړی، کنې راځه چې شرط سره کیږدو. یغه وخت کې د شرط د قمار نه ممانعت آیتونه نه و نازل، نو لاس اوښانې سره کېښوه. موده بضع خو اول 3 ته ویلی کېږي، د دغه 3 نه خبره شروع کړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ویلې بس په 3 کاله کې به بیرته رومیان غالبه کېږي. امیه ورته ویلې که په 3 کاله کې بیرته غالب شو، د ما لاس اوښان تا ته درغله، که نه ته به لاس اوښان راکوې. دی راغی پیغمبر علیه السلام ته، صدیق اکبر رضی الله عنه، چې ما خو داسې شرط کېښی د چا سره. نبی علیه السلام ورته ویلې نه، خطا شوی، 3 کاله نه، موده ور زیاته که، اوښان هم ورسره زیات که، هغه لویه موده ورسره ذکر که چې 9 کاله دي. صدیق اکبر رضی الله عنه چې بیا ورغی، هغه چې ولید ورته ویلې پښیمانه خو به نه یې؟ صدیق اکبر ته وی، ده ورته ویلې نه پښیمانه نه یم، خو دواري عهد سره کوو، اوښان به سلسل کو، موده به زیات وکړو 9 کاله. یې غول صحیح ده، ځکه په دوی خیال دا و په 100 کاله کې هم بیرته لکه دا نن سبا خلک نه وي چې یو ملک جنجال وشي، وایي 100 کاله هم بیا خپل ځای ته نشي رسېدی. 100 کاله چې شرط سره کېښی، بیا هغه امیه
په ده باور نه و چې بیا به صدیق اکبر هجرت رانه وکړي، ځکه خو مهاجر لږ لږ شروع و. بیا پسې ورغه چې ما ته به ضامن راکوې، سبا به ته تللی او ما به شرط ګټلی، بیا به څوک ما ته اوښان راکوي. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل زوی هغه په ضمانت باندې ورکړو، که زه نه وم دی به یې درکوي. چې د دغه وخت نه اووم کال راتلو، اووم کال په بدر کې مسلمانان کامیابه شو په مشرکینو باندې، هلته رومیان کامیابه شو په پاریسیانو باندې. د مسلمانانو خوشحالۍ دوچند شوې، خپل هم کامیاب، هلته اهل کتاب کامیاب. د کفارو غم دوچند شو، خپل هم ناکام، هلته هم د دوی ملګري ناکام. دا پیشنګویي و د پیغمبر علیه السلام نه، د الله تعالی د قرآن معجز کلام ده، یو د اعجاز نه اخبار بالغیب ده. دغه آیت مستاق چې ثابت شو، وایي ډېرو خلکو اسلام راوړ چې دا واقعي حق دین ده، ځکه عقل خو دا نه منل چې په 100 کاله کې د بیرته رومیان دا ځای ونیسي، او چې خدای پاک دا وویلی چې په یو دا کمو کلو کې به یې نیسي، هغه د رښتیا شو. الف لام میم غلبت روم، مغلوبه کړی شو اهل د روم فی ادنى الارض، په هغه نږدې مځکه کې د عربو چې دا د اردن و فلسطین علاقې دي. وهم من بعد غلبهم، دغه رومیان به وروسته د مغلوبیت خپل نه سیغلبون، زر د بیرته به غالبه کیږي په پاریسیانو باندې، خو په بضع سنین، په یو څو کلو کې چې د 3 نه تر 9 پورې، په دغه یو څو کلو کې به بیرته فارغه کیږي، غالبه کیږي. لله الامر، خاص آلات حکم ده، من قبل مخکې تر دې، او من بعد وروسته تر دې. څه معنا؟ هغه وخت کې د الله فیصله وه چې پاریسیان یې په رومیانو باندې غالبه کړه. دا هم د خدای پاک فیصله ده چې بیا به رومیان په پاریسیانو غالبه کوي. د مخکې چې پاریسیان غالبه وو، وروسته چې رومیان غالبه کوي، په دواړو کې لله الامر، حکم الله تعالی لره ده. من قبل مخکې تر دې چې رومیان په هغه باندې غالبه شي، په پاریسیانو باندې، او من بعد وروسته تر دې چې دی بیا غالبه کیږي، یعنې په دواړو حالاتو کې. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر، هر څه د الله تعالی په لاس کې دي. و یومئذ، په دغه ورځ چې رومیان غالبه شي، یفرح المؤمنون، بیا به خوشحاله شي مسلمانان، بنصر الله، د الله تعالی په نصرت باندې. ینصر من یشاء، الله نصرت کوي د هغه چا چې ورته خوښی شي. وهو العزیز الرحیم، خدای پاک غالب او رحیم ذات. وعد الله، وعده کړې ده الله تعالی په وعده کولو سره. لا یخلف الله وعده، الله مخالفت نه کوي د وعدې خپلې نه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر د خلک علم نه لري. یعلمون، علم لري، خو ظاهر من الحیات دنیا، د ظاهر د ژوند د دنیا. وهم عن الاخرة هم غافلون، دی د آخرت نه غافل دي. د کفارو چې څومره دي، ټول علم دنیوي علم ده. ګوري په دنیوي علم کې الله دی ته دومره ترقي ورکړې چې نن ټوله دنیا دی ته محتاج ده. دا تخنیکی وسایل، تیارې دی جوړوي، ټانګان دی جوړوي، میزایلونه دی جوړوي، ټمونه دی جوړوي، د سپارلۍ شیان دی جوړوي، چې څومره دي، خو دا دنیايي علم خدای پاک ورکړی ده تر حده پورې. ذلک مبلغهم من العلم، خو د آخرت نه بیا ړانده دي. د آخرت لپاره دومره سوچ هم نشته ورسره چې صرف دا کلمه وي، ایمان راوړي، او د هغه ابدي جهنم نه ځان خلاص کړي. اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا فکر نه کوي دا خلک په خپلو ځانو کې؟ ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما، چې نه دي پیدا کړي الله تعالی اسمانونه او مځکه او ما بین د اسمانو او د مځکې الا بالحق، مګر په حق سره پیدا دي. و اجل مسما، او په یو نیټې ټاکلې مقرر کړي شوي سره پیدا دي. خدا به بیا ختمیږي. هر انسان په ځان کې دا سوچ وکړي، د اسمان او مځکه دا نظام خوښی نه ده پیدا، او دا میشت نه ده، دا پانې کېږي، خو د دغه خوښې چې نه ده پیدا دی یو مقصد دی، دغه مقصد خو بیا پوښتنه رانه کېږي. وإن كثيرا من الناس، بشک ډیر د خلکو نه بلقاء ربهم، په ملاقات رب خپل کافرون، کافران دي. ملاقات رب په قیامت کې کېږي، نو دا معنی په قیامت کافران دي، قیامت نه مني. الله تعالی وی اولم یسیروا فی الارض، ایا نه دي ګرځېدلي دغه کافران په مځکه کې، فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، چې څرنګه و آخره خاتمه د هغه کسانو چې تیر شوي دي پخوا تر دی. کانو هغه مخکینی خلک وو اشد سخت منهم تر دوی نه قوتا په اعتبار د قوت. ګورې
400 کاله عمر، 1500 کاله عمر، 1000 کاله عمر، 600 په سوونو کلو عمرونه وو او قوت بدنونه وو. و آثار الارض او یغو اړولې وې مځکې یا د فصلو دپاره چې فصلونه پکې یا د معدنیاتو د رایستلو دپاره چې د معدنیات د دغه مځکې نه راوباسي. وعمروها او هغه مخکینی خلکو آباده کړې وه دغه مځکه اکثره زیات مما عمروها تر هغه نه چې دغه موجوده خلکو آباده کړې ده. خو یغو خلکو ته هم چې هغه ډېر قوت و او ډېر تعمیرونه یې وو او اوږده عمرونه یې وو. جاءتهم رسولهم بالبینات راته کړه و دوی ته رسولانو د دوی په ښکاره معجزو. فما کان الله لیظلمهم نو الله چې په دوی ظلم وکړي. څه معنا؟ معجزې راوړې وې نبیان وو خو ایمان یې رانه وړ. چې ایمان یې رانه وړ خدای تباه کړ. دا تباهي الله ظلم نه ده په کړی ولکن کانوا انفسهم یظلمون. دوی و چې خپله دوی په خپلو ځانو ظلم کوه. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء بیا و آخره خاتمه دی هغه کسانو چې بد کار یې کوه خاتمه یې هم ډېره بده چې جهنم ده. ان کذبوا بآیات الله هغه دا چې دوی تکذیب کړی په آیاتو د خدای پاک. وکانو بها یستهزئون او په آیاتو د خدای پاک مسخرې یې کولې. الله یبدأ الخلق خدای پاک اول ځل پیدا کوي مخلوقات ثم یعیده بیا بیرته دوه وارې راژوندي کوي. ثم الیه ترجعون بیا به دغه الله ته ټول ور بیا ورکېږي د عمل د بدلې دپاره. و یوم تقوم الساعة په کومه ورځ باندې چې برپای شي قائم شي قیامت. یبلس المجرمون نا امیده بشي ګناهګاران مشرکان. ولم یکن لهم من شرکائهم نه به وي د دوی دپاره هغه د دوی د شریکانو نه شفعا شفاعت کوونکي. وکانو وي به بشرکائهم کافرین په خپل شرکانو به کافران هلته به بیا انکار وي. اوس خو په دنیا کې د ځان شفاعت کوونکي بولي هلته به په قیامت کې بیا والله ربنا ما کنا مشرکین بالکل به انکار کوي. و یوم تقوم الساعة په کومه ورځ چې ودرېږي قایم شي قیامت. یومئذ یتفرقون په دغه ورځ به خلک ډلې ډلې شي تقسیم بکړی شي. څنګه به تقسیمیږي؟ فاما الذین آمنوا پس هغه کسان چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک کارونه کړي فهم فی روضة دوی به په روضه د جنت کې وي. یحبرون خوشحاله کړی شوي هر قسم خوشحالي به خدای پاک ورته نصیب کړي. و اما الذین کفروا او هغه کسان چې کافران شوي دي وکذبوا بآیاتنا تکذیب کړی دي موږ په آیاتو باندې ولقاء الاخرة په ملاقات آخرت باندې فاولئک دغه خلق به فی العذاب محضرون په عذاب کې حاضر کړی شوي وي. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی د الله تعالی لره په هغه وخت کې چې تاسو په شپه کې داخليږئ او هغه وخت کې چې تاسو بیګا کې داخليږئ. وله الحمد خاص الله لره حمد فی السماوات په اسمانو کې والارض په مځکه کې وعشیا او پس د زوال نه د لره تسبیح د وحین تظهرون او په هغه وخت کې چې تاسو په زوال کې په ماسپښین کې نه نوځئ. دا بیا دغه پنځول منځو ته اشاره ده. حين تمسون د ماښام الماخستان وخت وحين تصبحون د سهار وخت او وعشیا د مازدیګر وخت تظهرون د ماسپښین وخت. دغه ټول اوقاتو کې حمد و ثنا الله لره ثابت لایق د عبادت دی ده. یخرج الحی راباسي الله تعالی ژوندی لکه انسان لکه مرغه من المیت د مړي نه لکه منی لکه اگی. و یخرج المیت او راباسي مړی اگی من الحی د ژوندي نه نطفه د انسان نه مسلمان د کافر نه. و یحیی الارض بعد موتها ژوندی کوي مځکه الله پس له مرګ د دغه مځکې نه. وکذلک تخرجون دغسې به تاسې هم راویستل شئ د قبرونه لکه دا څرنګه چې په دنیا کې دغه د ایستلو نظام وینه چې مړی د ژوندي نه پیدا کوي ژوندی د مړي نه پیدا کوي. ومن آیاته ځینې د نښو د قدرت د الله تعالی نه ان دا د خلقکم چې پیدا کړي یې تاسې من تراب د خاورې نه اصل چې آدم علیه السلام ده. ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا اوس تاسې یې انسانان چې حرکت کوئ په مځکه کې. ومن آیاته ځینې د قدرتو د الله تعالی د نښانو نه انداد خلق لکم چې پیدا کړی ده د تاسو دپاره من انفسکم د تاسې د نفسونو نه ازواجن بیبیانې. د آدم علیه السلام خو د وجود نه پیدا کړه خو دا نور دا من انفسکم دا منه د تاسې د جنس نه ښځې درته پیدا کړي دي لتسکنو الیها چې تاسې مطمئن اوسیږئ ور وګرځول شئ د دې په طرف باندې. وجعل بینکم موده ورحمه او بیا الله پیدا کړی د مابین د میړه او د ښځې کې دوستي او مهرباني.
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. په دغه پیدا کولو د محبت او د رحمت کې په مابین د میړه او د ښځې کې ډېر دلایل د قدرت دی خدای پاک دی هغه قوم لره چې فکر کې کوي. لکه مخکې ورځې موږ ویلې اوس یوه ښځه د ودیږي مور پلار ورونه ترونه قریبان ټول تر پاتې کیږي. پردي کور حتی پردي قوم ته ځي پردي وطن ته ځي. صرف کور هم بدل نشي وطن هم بدل شي قوم هم بدل شي علاقه هم بدله شي. هلته بیا داسې زندگی د خوشحالي شي ورته چې د خپل کور بیا کور نه بولي یا د پلار کور بیا ورته کور نه چې هلته راشي میلمنه یې اصل کور هغه د الله خپل رحم سره میړه او د ښځې په منځ کې یو محبت پیدا کړي د هغه په برکت باندې تر پلار نه مور نه تر اچه نه میړه ورته محبوب شي زندگی روانه وي. ومن آیاته ځینې د نښو د قدرت الله تعالی نه خلق السماوات والارض پیدا کول د اسمانو او د مځکې دي و اختلاف السنتکم او اختلاف د ژبو د تاسې ده. آدم علیه السلام پلار ده حوا انا مور ده. د یوه پلار او د یوه مور نه پیدا انسانان په دنیا کې څو سوه ژبې دي. دا چا پیدا کړي او داسې مختلفې کړي چې د یوه قوم ژبه د بل قوم ژبه سره لرې د جدا د سره ګډېږي نه. دا خو وایي څه کوي چې د یوه انسان غږ د بل انسان د غږ نه هم جدا کړی ده. په لهجه کې ورونه دي خو د یوه خبره یوه په طریقه وي بل په بل طریقه وي. و الوانکم او اختلاف د رنګونو د تاسې ده. یو انسانان دي د یوه آدم علیه السلام د یوه حوا انا اولاده ده خو رنګو کې څومره فرق ده. ان فی ذلک بېشکه په دغه پیدایښت د اسمانو د مځکې او اختلاف د ژبو د رنګو کې دلایل لآیات دلایل د قدرت للعالمین عالمانو لره څوک چې پیږي نو هغه عبرت اخلي. ومن آیاته ځینې د نښو د کامل قدرت د الله تعالی نه منامکم خوب د تاسې د باللیل په شپه کې والنهار په ورځ کې. اوس عجب نظام ده. خوب درته راشي کومې خوا نه راځي څنګه راځي څنګه پیدا کیږي. بس ویده شو ستړې د ټوله ختمه شوه ادما آرام شو سکون پیدا شو بیا راجګ شو بیا تازه یې کاروبار ته سبق ته هر چیشي ته. و ابتغاءکم او طلب د تاسې من فضله د رزق د الله تعالی نه ان فی ذلک په دا خوب او په دا معیشت کې چې یو ویده کوي دي بیا بیرته قوت معیشت درکوي د دنیا د کاروبار درکوي لآیات دلایل د قدرت لقوم یسمعون هغه قوم لره چې پیږي اوري. ومن آیاته ځینې د نښو د قدرت د خدای پاک نه یوریقکم البرق دا ده چې دروینې تاسې ته برېښنا خوفا لپاره د ویرې د تندر نه و طمعا لپاره د طمع د باران یو شی دا دواړه متضاد امور کې جمع دي ام ډار ام امید. وینزل من السماء ماء او الله نازلی له طرفه د اسمان اوبو فیحیی به الارض بیا ژوندی کوي په دغه اوبو باندې مځکه بعد موتها پس له مرګ د دغه مځکې نه وچه کلکه وه الله یې راشنه کي. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون په دغه راژوندي کولو د بوټو کې د مځکې کې پس د مرګ نه دلایل د قدرت هغه قوم لره چې عقل لري. ومن آیاته ځینې د نښو د قدرت خدای پاک نه انداده تقوم السماء چې دریږي ولاړ د دا اسمان بې د ستنو نه والارض ولاړ د مځکه بامره په امر د الله تعالی باندې. ثم اذا دعاکم دعوتا کله چې بیا را وبولي الله تعالی تاسې په یو رابللو باندې اذا انتم تخرجون ناڅاپه تاسې به بیا راوځئ د قبرونو نه بیا به ژوندي په یوه شپېلۍ به ټول به بیا رامنډي وي. وله خاص الله لره من فی السماوات والارض هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي هغه شیان دي چې په مځکه کې دي کل له قانتون ټول دغه الله لره اطاعت کوونکي دي. وهو الذي خدای پاک هغه ذات ته یبدأ الخلق چې اول وار پیدا کوي مخلوق ثم یعیده بیا دوواري را ژوندي کوي وهو اهون علیه دا دوواري ژوندي کول خو ډیر اسانه دي په الله تعالی باندې. وله المثل الاعلی خدای پاک لره لوی صفت ده فی سماوات په اسمانو کې والارض په مځکه کې وهو العزیز الحکیم خدای پاک غالب او حکیم ذات. وضرب لکم مثلا من انفسکم بیا الله موږ پوهیږي چې دا شرک مه کوئ ته او د تا غلام پرون مو ویلي غالبا کابل ورځ دا په رزق کې فرق لري د خپل غلام د ځان سره ته برابر بولې چې د ده نه بیا داسې وډار شي لکه د خپل شریک نه چې ډارېږي چې هغه هم د تا غوندې انسان د عقل فکر سترګې لاس پښې هر څه د تا غوندې کار کوي خو ته د ځان سره برابر نه بولې چې زه مالک یم دی مملوک ته
نو دغه عاجز مخلوق چې تیږه ده دا د خالق العزا سره څنګه برابروي چې خالق تم سجده کوي تیږې تم سجده کوي. وضرب لكم مثلا الله بیانوي تاسو دپاره ای مشرکین یو مثال من انفسکم د تاسې د ځانونه هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا آیا شته تاسو دپاره د هغه غلامانو نه چې مالکان شوي تاسې لاسونه د دوی هغو لره شریکان فیما رزقناکم په هغه مال کې چې ما تاسو ته رزق درکړی فانتم چې تاسې د پیښې په دغه دنیا کې په دا رزق کې سواء برابر یې سره تخافونهم چې د دوی نه داسې ډارېږئ که خیفتکم انفسکم لکه د خپل شریک نه چې ډارېږي د بل حر نه د خپل غلام نه داسې شته نه. کذالک نفصل الآیات دغه شان موږ واضح بیانوو آیاتونه لقوم یعقلون هغه قوم لره چې عقل لري. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم هیڅ دلیل هیڅ عذر د کافرانو دپاره نشته چې د خدای پاک د وحدانیت نه انکار کوي شرک باندې قیل دي صرف دا د خواهش پرست دي د نفس مني. بل اتبع الذین ظلموا بلکې متابعت کوي هغه کسان چې ظالمان دي اهواءهم د خپلو امیدو خواهشاتو بغیر علم بې د څه دلیل نه. فمن یهدي نو څوک به هدایت وکړي من هغه چاته اضل الله چې الله یې ګمراه کړي وما لهم من ناصرین نشته د دوی دپاره هېڅ کومک کوونکي. فاقم وجهک للدین حنیفه ته برابر که ای رسول الله مخ خپل دین ته په داسې حال کې چې مایل د حق په طرف باندې فطرت الله التي فطر الناس علیها ته لازم ونیسه پیدایښت د الله هغه پیدایښت چې الله تعالی ورکړی د خلکو ته په هغه باندې لا تبدیل لخلق الله نشته تبدیل بدلول پیدایښت الله لره. کل مولود یولد علی الفطرت د فطرت نه مراد دین اسلام د دین کلک کا خدای پاک ته په دین پیدا یې قابلیت د دین په تا کې پیدا کړی ده دغه دین کې بدلون نه راځي دا دین ناباطله کیږي نه. ذالک دین القیم دغه دین مستقیم دین ده ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر د خلکو چې دا هغه علم نه لري. منیبین الیه رجوع کوونکي دغه الله تعالی ته په قیامت کې وتقوه د دغه الله نه وډار شئ واقیموا الصلاة سم ادا کوئ لمونځ ولا تکونوا من المشرکین مه کیږئ د مشرکینو نه من الذین فرقوا مه کیږئ د هغه خلکو نه چې سره ډلې ډلې کړی د جلا جلا کړی د دینهم دین خپل وکانو شیعا دی ډلې ډلې دا په اصول د دین کې مخالفتونه مه کوئ لکه یهود چې 2 اویا ډلې شوي دي نصارا یهود 1 اویا ډلې نصارا 2 اویا ډلې داسې مه کوئ او د ما امت په نبی علیه السلام یې 3 اویا ډلې کېږي چې 2 اویا به جهنمیان وي 1 ډله چې انا علیه و اصحابي دا به د جنت خاوندانی. کل حزب اره ډله د دی بما لدیهم په هغه عقیده چې د دی سره د فرحون خوشحالي کوونکي دي. و اذا مس الناس ضر کله چې ورسیږي انسان ته خلقو ته ضرر دعوا ربهم بیا بولی رب خپل منیبین الیه په داسې حال کې چې رجوع کوونکي دي خاص الله تعالی ته. خو ثم اذا اذاقهم منه رحمتا بیا چې وروڅکي الله تعالی د خپل نزد دی ته رحمت اذا فريق منهم بربهم یشرکون بیا ناڅاپه یوه طایفه د دوی د رب سره بیرته بیا شریک نیسي. لیکفروا بما اتیناهم د دې دپاره چې دوی کفر وکړي ناشکري وکړي کافران چې په هغه نعمت چې ما دوی ته ورکړی نو فتمتعوا ګټه واخلئ د دنیا نه فسوف تعلمون زر د پوی په شي په عاقبت کار خپل باندې په قیامت کې. ام انزلنا علیهم سلطانا آیا نازل کړی د موږ دوی ته کوم دلیل فهو یتکلم بما كانوا به یشرکون چې هغه دلیل خبرې کوي دوی ته په هغه څه چې دوی شریک پیدا کوي د الله تعالی سره نه نشته څه آسماني دلیل خو نه لري چې دا بوتان هم خدایان دي. و اذا اذقنا الناس رحمتا کله چې وروڅکو موږ انسانانو ته خپله مهرباني فرحو بها بیا په خوشحاله شي. و ان تصیبهم سیئة که دوی ته بیا ورسیږي څه تکلیف او هغه ویم بما قدمت ایدیهم د دوی د ګناهو په سبب وي اذا هم یقنطون بیا ناڅاپه د خدای د رحمت نه ناامیدي. اولم یرو آیا نه ګوري دی نه دی خبر په دې باندې چې ان الله یبسط رزق لمن یشاء بېشکه الله پراخوي رزق هغه چاته چې ورته خوښی شي ویقدر او تنګوي رزق هغه چاته چې ورته خوښی شي. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بېشکه په دا بست و قبض کې چې چاته یې پراخوي او چاته یې تنګوي په دې کې دلایل د قدرت دی هغه قوم لره چې هغه ایمان راوړي.
فآت ذو القربى حقه. نو ورکه ای مسلمانه خاوند قرابت هم خپل حق وسیله رحمی د خپلوانو سره، والمسکین مسکین ته خپل حق زکات ورکوه، وابن السبیل مسافر او محتاج ته ورکوه. ذلک خیر للذین یریدون وجه الله. دغه ورکول د حقوق خیر د دغه خلکو دپاره چې اراده لري د رضا د خدای پاک. و اولئک هم المفلحون. او دغه خلق خلاصي پیدا کوونکي دي. وما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. قریب ته، مسکین ته، مسافر ته کومک کوه، ورکړه که. دا ورکړه خیر ده، خو د هغه چا دپاره چې خاص د خدای رضا مطلبي. او که څوک ورکړه د دغه نیت باندې کې چې ګټه وکړي، لږ شی ورکړي په دغه امید چې دی به بیا ډېر کومک را سره وکړي. لکه مثلا حدیثو کې مثال ذکر کوي، یو سړی د لاس 15 ونې د میوې لري، بل سړی د لوی باغ لري. دا د 10 یا 15 ونو والا میوه مخکې پخه شوه، نو دی تحفې ورشروع کړي هغه چاته چې هغه غټ باغ لري. خو دا تحفه کې د خدای رضا مطلب نه وي. دا مطلب چې اوس زه په د 10 ونو کې چې د سره کومک وکړم، خو د خو 1000 ونې دي، دی خو به بیا ډېر را سره وکړي. دا چې د دنیا د ګټې په نیت باندې څوک شی ورکوي، د خدای په نسبت په هغه کې زیادت نه راځي. چې د خدای د رضا دپاره په هغه کې زیادت راځي، یو په 10، یو په 200، یو په 100 چې عوضونه ورزیاتي، دا چې د خدای رضا په دا صدقو کې مطلب وي. وما اتیتم من ربا، هغه څه چې ورکوئ تاسې د سود نه، لیربو فی اموال الناس، د دې دپاره چې دای تاسې روپۍ زیاتې شي په روپیو د خلکو کې. فلا یربو عند الله، دا نه زیاتېږي په نزد الله تعالی باندې. هغه سود هغه معنا شوه چې تحفه ورکوي په دغه نیت باندې چې دی به بیا ډېره تحفه درکړي. او دغه هم ده چې ته اوس زکات ورکوي، خیرات دا خو ظاهره د دنیا کمیږي، خو الله یې درته زیاتوي. او که ته ګټه کې ظاهره په 100 تر اخلي 10 روپۍ ګټه کې، الله به نقصانونه ورولي. وما اتیتم من زکات، هغه څه چې تاسې ورکوئ څه زکات، تريدون وجه الله، او چې تاسې اراده د خدای پاک رضا، فاولئک هم المضعفون. دغه خلک چې دي خپل عمل لره دوچنده کوونکي دي، چې په اخلاص زکات ورکوي، خپل عمل زیاتوي. ځکه خو نیت صفا ده، الله وعده ده چې یو په 100، یو په 200، یو په 100 عوض ورکوي. الله الذي، خدای پاک غزا ته خلقکم چې تاسې پیدا کړي، ثم رزقکم، بیا روزي درکوي تاسې ته، ثم یمیتکم، بیا ممړه کوي، ثم یحییکم، بیا د مرګ نه بعد بیا ژوندي کوي. هل من شرکائکم، آیا شته د تاسې د شریکانو نه، من هغه څوک یفعلو من ذلکم من شی، دغه کارونه یو خدای بل شته د تاسې چې شریکوي د الله سره، چې څوک پیدا کړي، رزق ورکړي، مړي کړي، بیرته ژوندی کړي. سبحانه وتعالی، پاکي د الله تعالی لره د شریک نه، او ډیر پورته د عما یشرکون، دغه شیانو نه چې دی شریکوي د الله تعالی سره. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظاهر شو اثار د فساد په وچه او په دریاب کې په سبب د هغه ګناهو چې خلک یې کوي. لیذیقهم، د دې دپاره چې وروڅکي الله تعالی دوی ته بعض الذي، بعضې هغه سزا عملو چې دوی عمل کړی ده، لعلهم یرجعون، شاید چې دوی خدای پاک ته رجوع وکړي. ظهر الفساد فی البر والبحر، دغه تفسیر کې ډېر عجب اوږد بیان ده، لنډ ده. وایي که په وچه کې کوم مشکلات راځي، لکه قحطۍ، فصلونه وچ، که په دریاب کې کوم مشکلات راځي، لکه د غمیو ورکېدن، اوبه د دریابو ختمېدن، یا په وچه کې کوم فساد راځي، لکه د موټرو اکسیډنټ، په دریاب کې لکه د کشتیو چپه کېدن یا اکسیډنټ، یا چې دا کوم مرضونه راځي. تفسیر معارف په سورة بقره کې لیکلي دي چې دا ګناوې چې ډېرې شي، خدای پاک به ناشنا مرضونه په خلکو مقرر کړي چې مخکې چا نوم هم نه و اورېدلی. موږ او تاسې په دا نږدې وخت کې په دا 1-2 کالو کې څه ناشنا نومونه اورو. دا د ګناو مخکې نه الله دا وعید موږ ته ذکر کړی چې دغه مرضونه به راځي د دغه ګناو د وجې نه، بما کسبت ایدي الناس. که عمومي مرضونه راځي، که قحطۍ راځي، که مشکلات راځي، که جنګونه راځي، که هر څه راځي، د ګناو اثر ده.
ځکه چې په کوم قوم کې زناکاریو بدعملۍ ډېرې شي هلته قتل و قتال جنګونه خدای پاک ډېروي. چې کوم قوم کې سودخورۍ ډېرې شي یا زکات څوک نه ورکوي په هغه قوم خدای قحطۍ مسلطې کوي. هره ګناه خپل خپل اثر لري. خو بیا هم که سړی لږ عقل ولري په دنیا کې چې تکلیف یې ولید خدای پاک ته یې رجوع وکړه خپله ګناه ته یې پام شو چې ما خو ګناه شوې ده توبه یې ویسته نو آخرت خو به بیرته جوړ شي. او که نه چې تکلیفونه هم په تېرېږي خدای پاک ته رجوع نه کوي نو خسره دنیا والآخره. دنیا هم برباد آخرت هم برباد. د تکلیفونه په دنیا کې موږ خو بعضې احادیثو کې چې اورو چې د انسان ګناه په ختمیږي یا د چا درجې په جګیږي. لیکن تفاصیل لیکي چې 3 قسمه دي. د چا دپاره د ګناهو د ختمېدن ذریعه ده، د چا دپاره عذاب د عذاب، او د چا دپاره د درجو جګېدن ده. 3 قسمه دي. وایي که د انسان نه ګناه وشوه د ګناه نه بعد دغه ته تکلیف پیدا شو، که دغه انسان خپل ګناه ته پام شو توبه یې ویسته د دغه انسان لپاره د ګناهو د ختمېدن ذریعه شو دا تکلیف د دنیا. او که ګناه شوې د ګناه نه بعد په دو تکلیفونه راغله د خدای ته توبه ونه یسته نو دا یې دنیایي عذاب ده چې خدای پاک په مسلط کړی ده. او که ګناه نه ده شوې او تکلیفونه شته د هغو دپاره بیا رفع د درجات چې مقام یې په جګېږي. قل سیرو فی الارض وګرځئ ورته وایه وګرځئ په مځکه کې فانظرو وګورئ کیف کان عاقبة الذین من قبلو څرنګه وه خاتمه د هغه خلکو چې پخوا تېر شوي دي. کان اکثرهم مشرکین و اکثره د هغو مشرکین. فاقم وجهک للدین القیم ته برابر که مخ خپل وجود خپل هغه دین معتدل د اسلام ته من قبل ان یأتی یوم مخکې تر دې چې راځي یو داسې ورځ لا مرد له چې نشته بیرته ګرځېدن هغه ورځ لره من الله د الله د طرف نه. یومئذ یصدعون په دغه ورځ به بیا خلک ډلې ډلې شي، څوک به ځي جنت ته څوک به ځي جهنم ته. په دنیا کې دین ته برابر شه چې قیامت راغی قیامت بیرته بیا خدای پاک دواري نه په شا کوي چې تا ته مهلت درکړي چې توبې وسوباسه. من کفر فعلیه کفره څوک چې کافر شو نو په ده د ضرر د کفر خپل. ومن عمل صالحا څوک چې نیک کار وکړي فلانفسهم یمهدون خپل ځان ته ځای تیاری. ګورئ سبحان الله دی ویلې هلته په جنت کې یو نیالګی درته شین کېږي. الحمدلله دی ویلې یو جنت کې دا لکه خپله چې نیک عمل کوي خپل ځان ته ځایونه تیاروي. څوک چې د خدای د رضا دپاره جومات جوړ کړي هلته خدای پاک ده ته په جنت کې یو بنګله جوړه کړي چې هغه بنګله تر نورو بنګلو د جنت دومره عزتمنه وي لکه د دنیا جومات چې تر نورو کورو عزتمند ده. دا خپله ځان ته تیاری کوي چې دلته لګیا د نیک عمل کوي دا تیاری کوي د قیامت. لیجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله د دې دپاره چې ورکړي الله بدله هغه خلکو ته چې ایمان راوړی او عمل صالح کړی د خپل فضل نه. انه لا يحب الكافرین بشک الله نه خوښوي کافران. ومن آیاته ځینې د نښو د قدرت الله تعالی نه انداده یرسل ریاحه چې راوالوځي راپورته کې بادونه مبشرات زیری ورکوونکي په باران باندې. ولیذیقکم من رحمته او د دې دپاره چې در وڅکي تاسو ته په سبب د دغه بادو څه رحمت خپل. ولتجري الفلک بامره او د دې دپاره چې روانه شي کښتۍ په امر د الله تعالی باندې. ولتبتغوا من فضله او لپاره د دې چې تاسې طلب کوئ په چلولو د کښتۍ باندې د فضل د رزق د الله نه. ولعلکم تشکرون او د دې دپاره چې تاسې د خدای د دغه نعمت شکر ادا کړئ. ولقد ارسلنا من قبلک رسلا په تحقیق سره لیږلي وو موږ پخوا تر تا رسولان الی قومهم خپل قوم ته. فجاؤهم بالبینات یغو راتګ کړی و د خپل قوم ته په ښکاره دلایلو خو چې دوی ونه منل. فانتقمنا من الذین اجرموا بیا موږ انتقام واخیست د هغه خلکو نه چې ګناه یې کړی وې کفر یې کړی و. وکان حقا علینا نصر المؤمنین حق د په موږ باندې کومک کول د مؤمنینو دا وعده ده لکه د مخکینیو انبیاو چې نصرت کړی ده هر وخت کې د مسلمانو به الله تعالی نصرت کوي. الله الذي خدای پاک هغه ذات یرسل ریاح چې راپورته کې بادونه فتثیر سحابا بیا روانه کې وریځ فیبسطه تیته کې فی السماء په اسمان کې کیف یشاء چې څرنګه ورته خوښه شي. ویجعله کسفا بیا یې وګرځي ټوټې ټوټې فتر الودقه ته وینې باران یخرج چې راوځي من خلاله د مابین د دغه وریځې نه. فاذا اصاب به
من یشاء من عباده کله چې رسیدن وکړي په دغه باران باندې هغه چاته چې خوښه یې وي د خپلو بندګانو نه اذا هم یستبشرون بیا ناڅاپه دوی خوشحالي کوي و ان کانوا من قبل او بېشکه و دوی پخوا تر دغه نزول د باران من قبل ان ينزل عليهم مخکې تر دې چې نازل کړی شي په دې باندې دا باران من قبله مخکې تر دې هغه نه لمبلسین ناامیده و او چې کله باران راغی بیا د خوشحالۍ زیری کوي فانظر وګوره الی آثار رحمت الله آیا مخاطب انسان هغه نه خو د رحمت الله تعالی ته کیف یحیی الارض څنګه ژوندي کوي الله مځکه بعد موتها پس له وچوالي او مړوالي د دغه مځکې نه ان ذلک بېشکه دغه الله لمحیی الموتی ژوندي کوي مړي وهو على كل شيء قدير دا الله تعالی په هر شي باندې قادر ده ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا او قسم ده که موږ بیا راولېږو باد په شنه کښت باندې او دا شین کښت دی وویني تک زیړ لظلوا من بعده یکفرون بیا به وګرځي وروسته د دغه زیړوالي نه کافران ناشکره به شي په تېرو نعمتو چې باران نه یي قحطي یې تنګي چې باران شي خوشحالي زیری کوي خو بیرته چې بیا که موږ داسې چې دا نعمت تر واخلو زیړې کو بعد یې ووایي وچ شي بیا بیرته ناشکره یا تېر نعمتونه یې ټول ویر شي فانک لا تسمع الموتى دغه کافران د مړي غوندې دي مړي ته نصیحت ګټه نه کوي تم نشي ور اورولی دغه کافرانو ته د حق خبره په ګټه رسولو سره ولا تسمع الصم الدعاء او نشي ور اورېدلی ور اورولی کاڼه ته بلنه په داسې حال کې اذا ولوا مدبرین کله چې دی وګرځي شا کوونکي وما انت بهادي العمي او ته نه هدایت کوونکی ړانده ته عن ضلالتهم د ګمراهي د ده نه ان تسمعون نور اوری الا خور اوری من هغه چاته یؤمنو بآیاتنا چې ایمان لري د موږ په آیاتو باندې فهم مسلمون دغه خلق غاړه کېښودونکي دي الله الذي خدای پاک هغه ذات ته خلقکم من ضعف چې تاسې پیدا کړي یې د کمزوري نه چې منی ده اوبه ضعیفې دي ثم جعل من بعد ضعف قوة بیا پیدا کړی ده وروسته د ضعف نه قوت الکتوب انسان ثم جعل من بعد قوة بیا بیرته ګرځولی ده پیدا کړی ده وروسته د قوت نه ضعفا ضعف و شیبا سپینګرتوب یخلق ما یشاء او پیدا کوي الله تعالی هغه څه چې ورته خوښی شي وهو العلیم القدیر ده الله عالم او قدیر ذات ويوم تقوم الساعة په کومه ورځ چې قایم شي قیامت یقسم المجرمون قسمونه بخوري کافران ما لبثوا غیر ساعه چې دوی په دنیا کې وخت نه دی تیر کړی مګر یو ساعت وخت تیر کړی کذالک لکه چې دا دروغ دوی په آخرت کې وی کانو و دغسې یؤفکون په دنیا کې هم دغسې دروغ ویل د حق د لارې نه ګرځېدلي و دوی په دنیا کې و دوی چې ګرځېدل به د رښتیا نه او د دروغو په لوري باندې وقال الذين اوتوا العلم وبوي هغه کسان چې هغو ته ورکړی شوی د علم والایمان ایمان لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث په تحقیق سره ډیر پاتې شوي تاسې په دنیا کې تر ورځ د قیامت په کتاب د الله کې چې لوح محفوظ د تر ورځ د قیامت پورې 50,000 کاله زندگی و د دنیا فهذا یوم البعث دغه اوس ورځ د قیامت ته ولکنکم کنتم لا تعلمون لکن تاسو کافرانو نه پیدای د ډیر جهل نه فیوم اذن په دغه ورځ د قیامت باندې لا ينفع الذين ظلموا ګټه به ونه رسي هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی ده په ځانو خپلو باندې په کفر سره شی به ګټه نه ورته ورسي معذرتهم عذرونه د دی ولا هم یستعتبون او نه به د دی نه راضي کولی کېږي الله تعالی چې موقع د توبې ورکړی شي چې توبه وباسي الله راضي کړي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن په تحقیق سره موږ بیان کړي دي لپاره د خلکو په دا قرآن عظیم شان کې من کل مثل د هر قسم مثالونه ولئن جئتهم بآیة قسم د که تراتګو کې دوی ته په کوم قدرت دلیل باندې لیقولن الذین کفروا خامخا به وایي هغه خلک چې کافران شوي دي ان انتم الا مبتلون نه یې تاسې ای نبي علیه السلام او مؤمنانو مګر هم دروغجن یې باطل ویونکي کذلک دغه شان لکه د دوی په زړو چې مهر ولګول شوی دی یطبع الله على قلوب الذین لا یعلمون مهر لګوي خدای پاک په زړو د هغو کسانو چې نه پوهېږي فاصبر ته صبر کوه ای نبي علیه السلام د دوی په ضرر باندې ان وعد الله حق وعده د خدای پاک چې راتلل د قیامت دا حق ده ولا یستخفنک الذین لا یوقنون او تا دې پورته نه کړي بې صبره دې نه کړي هغه کسان چې هغه یقین نه لري په راتلل د آخرت باندې
بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورت لقمان مکی سورت ده. 28م 28م 29م دا درې آیتونه مدني دي. مجموعه 40 آیات ده، 4 رکوع ده. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. دا آیاتونه د کتاب حکمت لرونکي دي چې محکم قرآن عجم شان ده. هدن هدایت و رحمتا رحمت للمحسنین لپاره د نیک کار کوونکو. الذين اغه نیکان یقیمون الصلاة چې سم ادا کوي لمونځ، و یؤتون زکات او ورکوي زکات، وهم بالآخرة هم یوقنون او دوی په آخرت باندې یقین لري چې دا خامخا راځي. اولئک علی هدى من ربهم. دغه کسان په هدایت له جانب د رب د دینه. و اولئک هم المفلحون او دغه خلک کامیاب دي. ومن الناس من یشتری لهو الحدیث. ځینې د خلکو نه هغه دي چې اخلي عبس خبرې لیضل عن سبیل الله چې نور خلک هم لرې کې ګمراهي کې د حق د لارې نه بغیر علم بغیر د علم نه. ویتخذها هزوا او دوی نیسي دغه لار د خدای پاک د آیاتونه مسخره. اولئک لهم عذاب مهین. دغه خلک چې د دې دپاره عذاب سپکوونکی ده. نضر ابن حارث په نامه باندې یو مشرک و. وایي د منځې اخیستې وې، هغه منځې ډمې وې، سندرې بللې، سناکار و پاحشې وې چې چا به اراده د ایمان درلوده را به مکې معظمې ته پوښتنه به د نبي علیه السلام وکړه. ده به ورته ویلې هغه څه کوې خوار مسکین په ځان پورې حیران ده، راشه زه چې نعمتونه در باندې ووینم. کور ته بیا راوست، بیا به یې دغه مینځو ته وویلې چې ښه خوراک هم ورکوئ، ښه شراب هم په وچکئ، ښې سندرې هم ورته وبولئ. دغه خیر ده چې په دغه بې واورېده وایي دا خیر ده تر هغه نه چې هغه د لیونتوب خبرې درته کوي. اوس په منځو یې روپۍ ورکړي د دغه دپاره چې خلک ګمراه کړي. لکه الله الحدیث ډمې منځ یې واخیستې. یو دوم وایي دا لوی تجار و، ګرځېدو به په ملکو، بیا یې په نورو ملکو کې هغه کتابونه د پخوانیو پهلوانانو لکه د رستم، لکه د اسفندیار، د دغو قصې وې پکې، هغه کتابونه بیا راوړه. بیا به دلته لماخستن خلک دته ورټول شوه او دا نقلو کې عجبه کیسې وي، سړي زړه ور اړه یې ورکش کوي، خوندورې ملیحه کیسې وي. بس ناست به و دا قصې به ورته کړې، نقلونه به ورته اچولي وو، ورته ویلې به دا خیر د طریق نه چا نبي علیه السلام یې درته بیانوي. د قرآن په مقابل کې دغه د نقلو کتابونه دغه خلکو توجه را اړوله. خو وایي حکم عام ده، که یو څوک ټوکې کوي خلک خندوي د خدای د دین نه یې باسي، دا هم په دغه خلکو کې ده. که څوک په ودو ډولونه سورني راولي د خدای د ذکر نه خلک باسي او دلته 1 غنټه او 2 غنټې چې دا دلته څومره سروزونه کېږي د خلک ورته ناست دي، دا سروزو باندې خلک روپۍ ورکوي، په لکونو روپۍ ورکوي. په روپۍ خبرې واخیستې، سندرې واخیستې، سندرې خو د خوړلو شی ده نه د اغوستلو شی ده، سندرې واغوستې. خو ټول خلک یې ګمراه کړ چې دلته څومره خلک وو، دغه خلک په دا غنټه یا 2 غنټې سړی چې بعضې ځایو ته لاړ شي هغه قومونه وګوري. لماخستان یو ځای ته تللی یم، لماخستان ډول شروع شو، و مهاجر په کیم کې په غره کې، لماخستان ډول شروع شو د سهار تر اذانه پورې. اذانه نه لږ مخکې په دغه وخت کې بس کو، دغه وخت کې بیا ویده شي، لمونځ منظم پاتې شو. ټوله شپه ورکړې وم کباړي 10,000 روپۍ وې دا ډمانه ته. دلته چې دا نورو خلکو وایي په اچولې چې ډمانو سندرې بوللې 15,000 نورو خلکو په واچولې. دا په فخر کې خوشحالي کې ټول خلک ګمراه د خدای د دین نه غافله. ټوکې کوې، که هسې نقلونه کوې، که سندرې بولې، چې د خدای د دین نه خلک اړه دا ټول وایي په دغه وعید کې راغلي. بعضې خلک له الحدیث اخلي چې خلک ګمراه کړي بې د علم نه او د دین د خدای مسخره ګرځي، د دغو دپاره عذاب مهین سپکوونکی ده. واذا تتلى عليه آیاتنا، کله چې ولوستې په ده باندې آیاتونه د موږ والله مستکبرا وګرځېدی مخ ګرځوونکی په داسې حال کې چې متکبر وي. کأن لم یسمعها، لکه دا آیتونه چې بالکل نه یې اورېدلي. کأن فی اذنیه وقرا، ګویا کې لکه د ده په غوږو کې چې کوڼوالی وي. فبشره بعذاب علیم، الله وی زیری ورکه په سخت عذاب باندې درناک. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات،
بېشک هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک کارونه کوي لهم جنات النعیم د دوی دپاره جنتونه د نعمتو دي خالدین فیها همیشه به وي دوی په دغه جنتو کې وعد الله حقه وعده کړې د الله تعالی وعده رښتونې وهو العزیز الحکیم دا خدای په غالب او حکیم ذات خلق السماوات الله پیدا کړی د اسمانونه بغیر عمد بغیر د تستنو نه ترونها چې وینې ته والقا فی الارض او پیدا کړی دی الله په مځکه کې رواسیه محکم غرونه ان تمید بکم چې ونه خورېږي دا مځکه په تاسې باندې وبس فیها من کل دابة او بیا خواره کړي دی الله تعالی په دغه مځکه کې د هر قسم حیواناتونه وانزلنا من السماء ماء او موږ نازل کړي دی له طرف د اسمان نه اوبو فانبتنا فیها بیا موږ راشنه کړي دی په دغه مځکه کې من کل زوج کریم د هر قسم گیا خاص عزتمنه نه جوړه هذا خلق الله دا خو د الله تخلیق د چې مځکه پیدا ده اسمان پیدا ده غرونه پیدا دي حیوانات پیدا دي بیا گیاوې هم راشنه کوي فارونی ما ته راوښیئ ماذا خلق الذین من دونه چې پیدا کړي دي هغه خدایانو چې غیر د الله نه دي دا نور بتان چې تاسې خدایان بولئ خدای خو خالق وي چې پیدا کړي بل ظالمون فی ضلال مبین بلکې دا ظالمان په ګمراهي ښکاره کې دي ولقد آتینا لقمان الحکمة په تحقیق سره ورکړی موږ لقمان ته حکمت ان اشکر لی چې ته شکر ادا که ما لره ومن یشکر څوک چې شکر ادا کوي په انما یشکر لنفسه دا ادا کوي شکر د ځان دپاره ومن کفر څوک چې ناشکره شو فان الله غنی حمید خدای پاک غنی او حمید ستایل شوی ده د حضرت لقمان په باب کې اختلاف ده چې آیا نبی و که ولی مختار قول دا ده چې قرآن حکمت ثابت ده دا حکیم ده حکمت علم نافع لن تعبیر بخاری شریف کې ومن یؤت الحکمت کې کونو ربانین کې حکما علما شي بیا هلته د حکمت سره تعبیر کیږي چې فقها په دین کې پوه شي نو دغه خدای پاک دته په دین کې پوهی نصیبه کړې وه او دا عظیم نعمت ده علم غوندې لوی نعمت نشته خو دا تقاضا د شکرانې غواړي نو دا علم به په هغه لار کې استعمالی چې الله په راضي کېږي که د کنکیو تعلیم ده که د عوامو تعلیم ده که د طالبانو تعلیم ده که خلکو ته واعظ و نصیحت دي چې نیت صفاوي کې د الله رضا دغه ته شکر د دغه نعمت ویل کېږي وإذ قال لقمان لابنه یاد که هغه وخت چې ویلې حضرت لقمان خپل زوی ته وهو یعظه حال دا چې د نصیحت کوه خپل زوی ته څه ورته ویلې یا بنی لا تشرک بالله ای د ما زوی که ګوره چې د الله سره شریک ونه نیسې ځکه ان شرک لظلم عظیم شرک چې د ډیر لوی ظلم ده تر دغه نه لوی ظلم ذات نشته والکافرون هم ظالمون ووصینا الانسان موږ حکم کړی د انسان ته بوالدیه په حق د مور او پلار کې چې دی د ډیر نیکي وسره کوي ولې حملته امه پورته کړی و ګرځوه دی مور خپلې وهنا علی وهن په سستی سره د پاسه د بل سستی ورځ په ورځ چې حمل لویږي په مور مبارکه باندې تکلیفونه تیریږي د یوې ورځې چې په خېټه کې انسان ګرځولی چې سړی اویا وارې په شا باندې حج ته یوسي په شا یې یوسي اویا وارې هغه د یوې شپې حق هم نشي ادا کولی چې ادا یې په خېټه کې ګرځولی وفصاله فی عامین او بیا یې بېلېدن په 2 کالو کې 2 کاله تی ورکوي د دغه انسان دپاره د دغه والدینو په باب کې چې په ده یې سخت تکلیفونه تیر کړي دي حکم ما کړی دی د څه شي ان اشکر لی ولوالدیک چې د ما شکر ادا کوه خالق د زه یم ولوالدیک مور و پلار سبب مجازي دی حقیقي خالق الله ده خو ظاهري سبب د پیدا کېدن مور و پلار دي الی المصیر خاص ما ته راتګ د تاسې ټولو انسانانو ده خو دغه پلار چې الله ویې چې ته یې منه دغه مور الله ویې چې ته نیکي ورسره کوه که بې لیارې شو ته یې ته ویلې چې کفر لیار غوره که بیا به اطاعت نه کوي وان جاهداکه که کوشش کوي په تا پورې علی ان په دې باندې تشرک بي چې ته شریک دې ما سره ما هغه څه لیس لک به علم چې نشته دې تا په هغه باندې علم فلا تطعهما ته بیا اطاعت مه کوه د دغه مور پلار خو دغه ځای ډېر مهم ده دا ځایونه تر هغه مخکې نه ورزیات شو اوس وصاحبهما فی الدنیا معروفه په دنیا کې به بیا هم نیکه ګزاره ورسره کوي مور پلار وایه که کافر وي هم په دنیا کې به نیکه ګزاره ورسره کوي
حتی مسله ده که په جهاد کې د کافر پلار په مخه ده راغی، ته زوی مجاهد یې پلار کافر ده، کوشش په دا کوي چې بل مجاهد ورمخته کې په خپله به نه وژنې. صرف په یو وخت کې تا ته مرګ روا کېږي چې ده توره در باندې جګه کړه، بل څوک نشته چې ویي د ځان د دفاع دپاره. او که داسې د جنګېږي نه بیا خو کومکونه هم ورسره کړی شي. حضرت اسما راغله نبي علیه السلام ته ویي مور یې مشرکه وه چې صدیق اکبر طلاقه کړه، بیا د مشرک سره نکاح وکړه. مور مې راغلی ده وهي راغمتون، امید د چندې راته لري د کومک، خو مسلمانه نه ده، زه کومک ورسره وکم. نبی علیه السلام ورته یو خو دې ورسره وکړه. موږ خو چې منې یو د محارب کافر د کومک نه چې را سره جنګېږي د یو سره به کومک نه کو، چې کافر مور و پلار یم په دنیا کې بل نیکه ګزاره ورسره کې، چې مسلمان هم وي او تا نازیم تا لوییم نفقې و خوارې او تکلیفونه هم تېروي، بیا به یې ولې نه منې. واتبع سبیل من اناب الیه، ته متابعت کوه د لارې د هغه چا چې هغه ما ته راګرځېدونکی یي. مور و پلار که بېلیارې و اطاعت یې مه کوه، خو د هغه چا اطاعت کوه چې د ما په لور دعوت درکوي. څوک چې پخپله په دین روان ده ما ته راځي، دا چې پخپله په دین روان ده الله وی ما ته راځي، نو ته د دغه متابعت کوه. چې عالم درته ویي چې یو واقعي ولی او پیر وي درته ویي چې نبي درته ویي دې خبره متابعت کوه، ځکه دی د ما په لورې را روان ده، تام ما ته را رسوي او جنت په دې ځای وي. ثم الی مرجعکم، بیا خاص ما ته راتلل د تاسې ټولو دي. فانبئکم، زه به تاسو ته خبر درکم بما کنتم تعملون، په هغه څه چې تاسې عمل کوو په دنیا کې. یا بنیه، حضرت لقمان زوی ته ای زوی که انها، قصه دا ده، ان تکو مثقال حبة، کوي یو شی په اندازه د دانې د سپاندې باندې، من خردلین د سپاندې نه، فتکون بیا وي په صخرة، په هغه تیږه کې چې تر مځکه لاندې ده، او فی السماوات، یا که په اسمانو کې وي، او په الارض که په مځکه کې وي، یأتی بها الله، الله به راتګ وکوي. ګورئ نیک عمل او بد عمل ورکېږي نه، چې لاندې تر تحت سرا شي که پورته شي په اسمانو کې چې الله به راوړي. ان الله لطیف، بېشکه الله ښه باریک لیدونکی ده، خبیر ښه خبردار ده. یا بنیه ای زوی که اقیم الصلاة، سم کول منځ وامر بالمعروف، خلکو ته امر کوه په نیکو کارو باندې، ونهه عن المنکر، خلک هم منې کوه د بدو کارونه. او که تکلیفونه په دغه لار کې درته رسېده، واصبر، صبر کوه، علی ما اصابک، په هغه تکلیف چې تا ته رسېږي. ان ذلک من عزم الامور، بېشکه دغه نصایح چې دا تیر شو د مهمو مقاصدو کارونه دي چې باید سړی دغه کارو په ځان کې پیدا کړي. ولا تصع خدک للناس، مگر زه مخ خپل خلکو ته د تکبره چې هغه خبر درته کوي ته داسې دا مخ ور وګرځې سترګې په بل لوري تر واړه د تکبر د وجې نه داسې مه کوه. ولا تمشي فی الارض مرحا، مه ځه په مځکه کې په نازو په نخرو باندې، ولې دا د کبرجنو خلکو ده. ان الله لا يحب كل مختال فخور، بېشکه الله تعالی نه خوښوي هر کبر کوونکی فخر کوونکی. تګ درې قسمه ده، تګ په مځکه کې درې قسمه ده. یو قسم دا داسې چې کو کېږي په انډې انډې ځي، دا تګ ده. یو منډې دي، یو اوچت قدم باندې ده. هغه په نخرو نخرو چې ځي دا د متکبرینو عادت ده، دا به هم نه کوې. چې منډې وایي دا د سادهګانو لیوانیانو عادت ده، دا به هم نه کوې. دا چې ځې په اوچت قدم، مقصد ته وخت هم نه ضایع کېږي او مقصد هم ځان ورسوي، دا د عقل تقاضا ده. نو لقمان حکیم چې دا نصیحتونه کړي دي چې شرک مه کوه، خو موږ ته هم دغه نصیحت ده. لمونځ کوه، زکات ورکوه، امر بالمعروف کوه، نهی عن المنکر کوه، دا ټول موږ ته هم نصیحت ده. تکبر مه کوه، مخ د فخر د وجې نه د خلکو نه مه اړوه، موږ ته نصیحت ده. په مځکه کې په تکبر مه ځه. واقصد فی مشیتک، میاناروي کوه په تک خپل کې. واغضض من صوتک، ټیټ که غږ خپل. دا کبرجن سړی وای په خلکو داسې په زوره غږ ور وکړي، نه، غږ ټیټ که. په زوره نارې مه وایه، په زوره غږ خو د خره ده چې انګېږي، خدای ته ډېر مقبوض ده. ځان خر مه جوړوه. ان انکر الاصوات، بدترین غږ لو صوت الحمیر، هغه غږ د خرو ده. الم تروا، نوینئ تاسې انسانانو، ان الله سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض،
الله مسخر کړي دي د تاسو لپاره هغه شیان چې په اسمانو کې دي او هغه چې په مځکه کې دي واسبغ علیکم نعمه او الله رب کریم پوره کړي دي په تاسو باندې نعمتونه خپل ظاهرة ښکاره او باطنة پټ که ظاهر نعمتونه دي چې په سترګو لیدل کېږي هم موږ ته الله تعالی راکړي که باطني نعمتونه دي حواس باطنه چې د عقل دي د حواس باطني دي او دا زړه دا معده دا ګردې دي سږی دا ینه دا څومره فعالیتونه چې کوي ټول موږ ته الله تعالی راکړي دي ومن الناس ځینې د خلکو نه من هغه څوک دي یجادلو چې جګړې کوي په الله په حق د الله تعالی کې بغیر علم بغیر د علم نه ولا هدن بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر بغیر د یو کتاب روښانه نه وإذا قيل لهم چې دغه بدبختو ته وویل شي چې اتبعوا ما انزل الله تاسو متابعت وکړئ دغه قرآن چې الله نازل کړی قالو دی وی بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا بلکې موږ متابعت کوو دغه څه کارو چې موږ پلارو نیکه کړی دي موږ تاسو جاهلان کوپر پیتوا خو نشو پکړای خو ډیر وخت کې په کلیو کې یو غلط رواجونه تیر شوي و چې ملا خبر ورته کې د موږ د پلارو د نیکه د وخت د عادت دا رواج دا نشو پرېښی خالونه په ښځو د واده په ورځ په مخ باندې وروي چې دا موږ د پلارو د نیکه رواج ده پلارګنې نه ورته پرېږدي چې دا ګناه ده دی وی چې نه دا بیا په موږ کې کرکه ده په زور یې پوي دا ډولونه د پلارو د نیکه رواج ده راپاتې شوی ده دا مهرونه خوړل دي دا چې ډېر شیان دي ډېر رواجونه دي نه دا به سړی نه کوي دین ته به سړی تابع وي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا يتبعون آباءهم دوی پلرو متابعت کوي ولو كان الشيطان يدعوهم اگر که شیطان دوی بولي الى عذاب السعير عذاب د دوزخ ته ومن يسلم وجهه الى الله څوک چې تسلیم کی ذات خپل الله ته وهو محسن حال دا چې دی نیک عمل وي فقد استمسك بالعروة الوثقى فتاقي سره دغه لاس ویني په کړۍ مضبوطه پورې دا د اسلام کړۍ دا مضبوطه د الله ته رسي دا پرې کې دی نه بیا سړی په لیار کې و الى الله عاقبة الامور خاص الله لرا خاتمه د ټولو کارو ده ومن کفر څوک چې کافر شو فلا يحزنك كفره تا د خفانه کې کفر دي ده الینا مرجعهم مخترا تک دی ده فننبئهم مغ خبر ورکو دی ته بما عملوا پاغه چې دی عمل کړي ان الله علیم بذات الصدور بشک الله عالم د خوندانو د سينو باندې نمتعهم قليلا مغټ ورکو دی ته په دنیا کې لږ وخت ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ بیا دی راولو هغه ورته چې هغه ډیر سخت اور ده عذاب سخت د دوزخ ولا ان سالتهم قسم د کته دی نه پښتنه وکي من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی دی اسمانونو مزکه لا یقولون الله دی بخامه خوي چې الله تعالی پیدا کړی قل الحمد لله تو نو حمدم ثابت ټول الله لره ده بل اکثرهم لا يعلمون اکثر د دې علم نه لري لله ما في السماوات والارض خاص الله لره دی هغه شیان چې په اسمانو کې دي هغه شیان چې په مځکه کې دي ان الله هو الغني الحمید بشک الله تعالی غنی ده او ستایل شوی ده مخکې یو ځای تیرو چې نبی علیه الصلاة والسلام نه یهودو پوښتنه وکړه د روح په متعلق کې ده ورته ویلې وما اوتیتو من العلم الا قلیلا دوی ویل څنګه دې موږ علم لږ د موږ د تورات ملایان یو الله دا آیتونه نازل کړه ولو ان ما فی الارض من شجرة کچیر هغه شیان چې په مځکه کې دي څه ونې اقلام قلمونه شي والبحر او دغه دنیا باندې چې ټول راتاو دریاب ده یمده من بعده 7 ابحر دغه دریاب کومک وکي و نور دغه غټ دریابونه او په دغه د خدای پاک د صفاتو بیان شروع شي ما نفدت کلمات الله نبشي پورا کلمې د خدای پاک ان الله عزیز حکیم خدای پاک غالب او حکیم ذات ما خلقکم نه دی پیدا کول د تاسې ولا بعثکم نه بیا راژوندي کول د تاسې الا كنفس واحده لکه یو نفس وژلو پیدا کول ان الله سمیع بصیر الله ښه لیدونکی او اوریدونکی ده الم تر ته نګوري انسان د خدای په قدرت ته چې ان الله بشک الله تعالی یولج الليل نبات شپه په نهار په ورځ کې ورځ لوی ویولج النهار نبات ورځ په لیل په شپه کې شپه لوی وسخر الشمس والقمر او مسخر کړي د لمر او سپوږمۍ کل یجري الى اجل مسمى چې اړ یو د دې تک تر هغه نیټه معینه پورې وان الله بما تعملون خبير بشک الله په عمل چې تاسو کوي خبردار ده
ذالک د دې کامل معرفت او کامل قدرت چختن به په سبب د دې چې ان الله هو الحق چې د حق د ځکه د کامل قدرت او د کامل علم چختن ده وان ما يدعون من دونه الباطل او هغه خدایان چې تاسو عبادت کوو بیر د ابد الله نه هغه ټول باطل دي وان الله هو العلي الكبير بشک الله تعالی چې د ډیر لوی او ډیر پورته ده او ډیر لوی ده د شریک نه لري سیار نه لري الم ترى تنګوري ان الفلك تجري في البحر چې بهشتکه کشته جی په دریاب کې بنعمت الله دی الله تعالی په نعمت سره په فضل سره لیوریکم چې علاوه چې تاسو ته الله دروینه من آیات د علامو د قدرت خپلنا ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور بهشکه په دې کې دلایل دي د عبرت هر صبر کون کې شکر گزار لره و اذا غشيهم موج کله چې د هلاندې کې د کاپیران یو صفه د دریاب کزلل په شان دی وریزو دعو الله مخلصین له الدين بیا دی په دا حال کې دعا کوي الله ته په دې حال کې چې خالص کول کې دی الله لره د دین خپل بیا په دعا کې بل څوک نه یادې فلما نجاهم الى البر بیا چې الله نجات ورکړي دی ته وچته فمنهم مقتصد زین دی چې دا درمیانه حال وي دې څه معنا ده بعضې په کوپر کې دغه سرګرم وي بعضې د کوپر نه واوړي خو بعضې بیا هم په کوپر کې درمیانه وي ډېر افراط هم نه کوي خو اوړي نه وما یجحدو بآیاتنا انکار نه کوي د موږ په آیاتو باندې الا کل خطار کفور مګر هم ډېر عهد ماتون کوي او کافر ناشکر انسان یا ایها الناس ای خلکو اتقوا وډار شي ربکم د رب خپلنا واخشوا وډار شي یوما د عذاب دی غورزنه لا یجزي والد عن ولده چې نشي د پکولای پلار د خپل اولاد نه ولا مولود نه اولاد هو جاز د پکون کې عن والده د پلار نشي اندې شي نه پلار بیا د اولاد نه عذاب د پکوي شي اولاد د پلار نه ان وعد الله حق بشک وعده د الله تعالی چې د حق ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا تاسو دې نه کې دوکه ژوند د دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او تاسو دې نه کې دوکه په الله تعالی باندې یو دوکه کوون کوي چې شیطان دا وسواس تر واچي چې الله غفور و رحیم ده بس په ګناه مأخته کې ان الله بشک الله تعالی چې د عنده علم الساعه د خاص د سره د علم د ورځې د قیامت وينزل الغيث الله نازلې باران ويعلم ما في الارحام الله عالم د پغه چې د مان د په خېټه کې دي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نپیږي اس نه پچ څه بو کې سباته وما تدري نفس بأي ارض تموت او نپیږي اس نه پچ په کوم ځای کې بمړ کېږي ان الله علیم خبیر خدای پاک عالم او خبیر ذات و یو سړی راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې زه یو څو پوښتنې درنه کوم قیامت څه وخت ده او قحطي ډیرې دي د باران به کله وریږي ما ښځه حامله ده دا راته چې هلک د په خېټه کې جنکۍ ده او دا نن زه تاسو سره یم سبا ته به زه چی کوم ما ته خو د خپل ولادت ځای معلوم ده چې په پلانکي ځای کې پیدا یم مرم به هم چیرې الله آیتونه نظر کړه دغه پنځو امور علم د الله تعالی سره ده دی وخت یو حاکم خوب ولید ملک الموت په خوب باندې ولید د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې د ما مرګ به څه وخت وي هغه دا لاس داسې ورته جګ کړو 15 ګوتې دا پاچا روان شو د یوه ملا نه پوښتنه کوي د بل نه ما داسې ملایکه په خوب ولیده چې ما عمر څومره پاتې دی د چا به ورته ویله چې 15 ساعته دی پاتې دي چا به ورته ویله 15 شپې دی پاتې دي څا ورته ویله چې 15 میاشتې دی پاتې دي چا ورته ویله 15 کاله دی پاتې دي سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله ته راغی هغه ته چې ویلې هغه ورته ویلې دغه دا معنا ده چې دا 15 شیانو علم دی الله سره د ایمان پوښتنه مه کوه نه ملایکه په خبره ده او نه مخلوق په هغه باندې خبر دی بس ده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين خدای متعال موږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي آینده ژوند د استقامت شریعت نصیب کړي ټولو کړو ګناهونو مو مغفرت نصیب کړي څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي یا د موږ نه دعا غواړي اخلاص کی محبت کی خدمت کی معاونت کی د ټولو په شر درست حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانو نه پرکې
خدای پاک په ټول افغانستان کې د امن او د سکون زندگی مسلمانانو ته نصیب کړي، د ټول اسلامي ملکو الله تعالی حفاظت کړي. خدای پاک د حرمین شریفین خصوصا حفاظت وکړي. الله حرمین شریفین ته کامله ازادي نصیب کړي. خدای د حج او د عمرې انعامات موږ او ټولو مسلمانانو ته نصیب کړي. څوک چې تللي دي هلته عمرې کوي، طوافونه کوي، الله ته یې ورته په خپل دربار کې قبول وګرځي. دا موږ کراچي خلیفه صاحب مبارک هلته ده، خدای ټولې دعاګانې یې قبول کړي، طوافونه یې قبول کړي، عمرې یې قبول کړي، خدمتونه یې ټول قبول کړي، د ټولو مسلمانانو عمرې قبول کړي. الله هغه پاک ځایونه دي، موږ امید د دعا ده ورته. خدای پاک د هغه ځای روژتیان چې دعاوې کوي، خدای پاک د اعتکاف شپې را روانې دي، معتکفین چې اعتکاف کې کوي، چې څومره خلک د روضې مطهرې زیارت کوي، په کومو ځایو مقدسو کې چې دعاوې کوي، خدای موږ ټولو ته په هغو نیکو دعاو کې برخه نصیب وګرځي. خدای دې موږ دعاوې د دوی په باب کې قبولې کړي، د دوی دعاوې دې موږ په باب کې قبولې وګرځي. خدای پاک طرفة العین او عقل خپله نفسو ته مه سپارې، دا روژه په خیر او په خوشحالي را باندې تېره کړي، دا ترجمه په خیر او په عافیت را باندې خلاصه کړي. الله ته دې موږ دا روژه، دا تراویح، دا ترجمه، دا نفلي او فرضي اعمال ټول په خپل دربار کې قبول وګرځي. خدای پاک طرفة العین او عقل خپله نفسو ته مه سپارې. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.